که تاسو هم د روټۍ نه بعد سملې او کینې نو دا غلطي مه کوئ، ځکه دې دپاره چې کله هم تاسو سملې یا کینې ورپسې نو کوم خوراک چې ستاسو معدې ته تللی وي نو د معدې په دا بره سر کې کوم ته چې اسوفیګس سپینچر ویلی شي هغه یو وال لګېدلی دی چې دا د دې سره کمزوري کېږي او هغه خوراک کوم چې تاسو په معده کې پروت وي هغه بار بار ستاسو مرۍ طرف ته راځي چې د هغې سره ستاسو معده نه بره مرۍ سوځي او بار بار ستاسو خولې ته تیزابیت اوبه راځي. او دویم نقصان یې دا دی چې کوم خوراک ستاسو معدې ته تللی وي نو دا په اسانتیا سره ستاسو د معدې نه مخکې نه ځي چې د هغې د وجې نه ستاسو د خېټې پړسوب زیاتیږي او د دې سره ستاسو ازمه خرابیږي او ګیس ورسره زیاتیږي. او کله چې تاسو خوراک وکړئ او اچانک پسې سملې نو د هغې سره دا نقصانات بل هم دی چې ستاسو ته به په ساه اخیستو کې تکلیف وي او چاته چې شوګر وي نو په دې دوران کې د هغه هرګز ماکینی مادې سملي بلکې 30 منټه پورې پیدل مزل دی هر یو انسان کوي د شوګر والا سره. او څلورمه خبره ده چې د دې سره ستاسو په وجود کې هغه غوړوالی کم غوړوالی چې ستاسو وجود ورځ په ورځ غټوي او پړسېدو طرف ته روان وي نو هغه سټور کیږي کوم ته چې فیټ سټور ویلی شي چې د هغې د وجې ستاسو په وزن کې هم زیاتوالی راځي. نو د دې نه د بچ کېدو دپاره خامخا تاسو دا احتیاط ضرور کوئ چې کله هم تاسو روټۍ وخورئ نو په هغې دوران کې تاسو مه پسې کینئ او مه پسې سملې بلکې 20 منټو دپاره پیدل مزل ورپسې خامخا کوئ چې دا ستاسو د ازمې سره ستاسو ټول صحت دپاره فایده مند دی.